مین چې خپل اشنا له پازغو باندې راځي مین چې خپل اشنا له پازغو باندې راځي د سترګو نه یې اوښکې په بڼو باندې راځي. ډېر ښه دی. ما سره یاري کوي د مینې لیونی ده ما سره یاري کوي د مینې لیونی ده د مور نه پټه ماله په بانو باندې راځي. ډېر ښه دی. ټوکې نه دی یاره په کلاره چرته کېنه ټوکې نه دی یاره په کلاره چرته کېنه د عشق چپې خو صرف لیونو باندې راځي. بهترین دی. ډېر او الله په مونږ احسان دی احسانونه یې منم الله په مونږ احسان دی احسانونه یې منم د بازو له خوبونه په ګولو باندې راځي. واه ډېر ملګرو سلامونه نیک هیلې او ډېر زیات احترامات مینا محبتونه او خصاتونه د ورځې په دې ښه وختونو کې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول ښه یئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې مونږ د زلمي بلکې د ښه لیکوالانو سره د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو کلامونه ترې ریکارډ کوو او تاسو سره یې معرفي کوو. هم په دغه سلسله کې نن موږ سره د مردان د سیمې یو زلمی لیکوال ښاغلی خالد شاه صاحب موږ سره ناستې کوي. راځئ چې په خپل پروګرام کې ورته هرکلی ووایو بیا به کلامونه ووایو. خالد شاه صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی ومنوي. ډېره مننه غازي نادان صاحب چې ډېره مننه کوم ستا چې ته موږ له دومره وخت راکړو او موږ سره ناستې دې وکړو دا ستا ډېره مننه کوم. زمونږ ملګرو سره لږ ځان معرفي کړه نو ډېره مننه. یاره ملګرو ته خو دا ووایم چې نوم مې خالد شاه دی او تخلص مې مردانې دی او پاتې کېږو مردان کې پاتې کېږو تی پل نه لاندې شیرآباد سره پاتې کېږو بس دغه تعارف دی جي. صحیح ده. څومره وخت کېږي چې تاسو شعر و شاعرۍ ته راغلی ادب ته راغلی لیکل هم وکړه؟ بس شاعرۍ ته خو 2020 نه راوتې وم بس تقریبا 3 میاشتو شو چې لیکل مې شروع کړي 3 میاشتو نه. ښه مطلب دا چې تازه لیکل هم کړي چې بس خپل مینوالو ته. صحیح ده ډېره زیاته ښه ده. داسې یو شخصیت چې هغه ته ورته خپل شعر ښیې خپل استاد یې ګڼي. جی محمود صاحب پروانه نوم یې دی او استاد هم دی. ډېر محنت یې را باندې کړی دی. الله دې قدر عزت وکړي الله دې خوشحاله ساتي. تازه چې سیم او د مینوالو ته مخامخ یم دا دغه د وجه ده او الله احسان دی چې بس ډېر محنت یې را باندې کړی دی خدای دې قدر عزت وکړي. صحیح. کومه ادبي ټولنو کې ناستې کېږي؟ بس ټولنې خو زموږ په علاقه کې کېږي بس جمعه په جمعه ټولنې کېږي شاعران راځي بس هغې نه زده کړه کوو. نوم یې درځي که نه د ټولنو نوم د ثقافتي رنګونه بس یو چینل یو ملګري جوړ کړی بس هغې کې ملګري شاعران راځي بس ناسته ورسره کوو نو بس زده کوو. صحیح ده. قدرمنو خالد شاه چې کوم دی هغه نوی ادب ته راغلی دی نو ډېر خبرې ورسره کوو هم نه ډېر داسې دي چې د هغې سره د دې له اړیکې نه دی راغلي. راځي به لومبۍ ناستې دی نو غواړو چې حوصله افزایي وکړو ډاډ وله ورکړو کلامونه ته یې ورو چې څنګه رنګونه راغونډ کړي دي. نو خالد شاه صاحب زه خو یم چې د خبرو نه تیر شو ښه ډېر کلامونه واورو نو ډېر به ښه. بېشکه بالکل په دغو سترګو نو شعرونه به ورته زه مخکې کومه چې د 3 شعرونه دي. ځان بیلمه زړه بیلمه داسې جوارګر یمه ځان بیلمه زړه بیلمه داسې جوارګر یمه مینه کې هر څه بیلمه داسې جوارګر یمه. واه ډېر. ځان بیلمه زړه بیلمه داسې جوارګر یمه مینه کې هر څه بیلمه داسې جوارګر یمه ستا په محبت کې یاره دومره مې جړلي چې ستا په محبت کې یاره دومره مې جړلي چې اوښکو کې باڼه بیلمه داسې جوارګر یمه. ډېر ستا په محبت کې یاره دومره مې جړلي چې اوښکو کې باڼه بیلمه داسې جوارګر یمه سر و مال به دواړه درنه ګوره زه قربان کړم سر و مال به دواړه درنه ګوره زه قربان کړم زه خو عزت نه بیلمه داسې جوارګر یمه. ډېر ښه دی. او لیکم شاعري په جانان ښکلې ښکلې ټکي زه لیکم شاعري په جانان ښکلې ښکلې ټکي زه خپل پکې مازغه بیلمه داسې جوارګر یمه. ډېر ښه. نو غزل به هم درته ووایم چې لږ رنګین دا نوی کال که لیونی لږ رنګین دا نوی کال که لیونی څوکیدار د زنې خال که لیونی. بهترین دی. چې ته زانګې زه جوټې درله در کوم ته تیار د بیرې ټال که لیونی. ډېر ښه.
چې ته زانګې زه جوټې درله در کوم ته تیار د بیرې ټال که لیونی زه چې پارک ته چکر له دواړه لاړ شو ځان په مینه ښه سنبال که لیونی بهترین دی زه چې پارک ته چکر له دواړه لاړ شو ځان په مینه ښه سنبال که لیونی ما د مرګه پورې پرېږ نه دی یوازې ته منظور مې دغه سوال که لیونی ډېر ښه دی ما د مرګه پورې پرېږ نه دی یوازې ته منظور مې دغه سوال که لیونی زه خالد تورو تیارو کې یم خوشحاله ما نه تاو د زلفو جال که لیونی ډېر ښه دی بل یو کلام هم بل کلام هم درته پیش کړو چې مین چې خپل اشنا له پازغو باندې راځي مین چې خپل اشنا له پازغو باندې راځي د سترګو نه یې اوښکې په بڼو باندې راځي ډېر ښه دی ما سره یاري کوي د مینې لیونی ده او ما سره یاري کوي د مینې لیونی ده د مور نه پټه ماله په بانو باندې راځي ډېر ښه دی ما سره یاري کوي د مینې لیونی ده د مور نه پټه ماله په بانو باندې راځي ټوکې نه دي یاره په کلاره چرته کېنه ټوکې نه دي یاره په کلاره چرته کېنه د عشق چپې خو صرف لیونو باندې راځي بهترین دی ډېر او الله په مونږ احسان دی احسانونه یې منم الله په مونږ احسان دی احسانونه یې منم دی بازو له خوبونه په ګولو باندې راځي واه ډېر ښه الله په مونږ احسان دی احسانونه یې منم دی بازو له خوبونه په ګولو باندې راځي خالده مردانیه دا څه نوې کیسه نه ده او خالده مردانیه دا څه نوې کیسه نه ده مین خو خپل اشنا له په لمبو باندې راځي ډېر ښه نور به څه وکړو شعرونه به ډېر دي چې پکې چې جنگ او دا جنگونه عام دي پکې چې جنگ او دا جنگونه عام دي زما نصیب کې دا غمونه عام دي واه ډېر ښه نن سبا نشته یارانې دلته کې د ښکلو دلته کې لوزونه عام دي ډېر ښه نن سبا نشته یارانې دلته کې د ښکلو دلته کې لوزونه عام دي رنګ نه چې سپین دي نو تبا به ګرځي رنګ نه چې سپین دي نو تبا به ګرځي دلته د تورو قسمتونه عام دي ډېر ښه راته صفت د خپل کابل سلکې زمونږ مردان کې ښایستونه عام دي دا زه خالد پې رسېدلی پیر یم دلته په سترګو کې چلونه عام دي ډېر ښه دی ډېره زیاته مننه بل یو کلام هم نو شعرونه به ته ووایم چې د ښکلو سترګو نه جنګونه لرکه او د ښکلو سترګو نه جنګونه لرکه زما د زړه نه دا غمونه لرکه نورې نشې د یار د غمه نه کوم ساقي د خوانه مې جامونه لرکه بهترین دی نورې نشې د یار د غمه نه کوم ساقي د خوانه مې جامونه لرکه دا چې قرآن بې حرمتي کوي څوک ربه د دغې نه سرونه لرکه دا چې قرآن بے حرمتی کوي څوک ربه د دغې نه سرونه لرکه دا کم لاسونه چې عزت بدنامۍ د دې وجود نه اندامونه لرکه بهترین دی یار ډېر ملک په باره کې مې یو غزل مې لیکلی دی چې ستاسو خوښوي زمونږ په ملک کې ظالمان ډېر دي بېشکه ډېر دي زمونږ په ملک کې ظالمان ډېر دي تپوس یې نشته لیډران ډېر دي تنکو ګلونو په سر لاس نشته تنکو ګلونو دشمنان ډېر دي زبا دا آواز الله ته رسوم ربه په ملک کې کاپیران ډیر دي واړه کاکیان چې ځای په ځای قتلیږي غوښې د اور کې شیطانان ډیر دي زه خالد به ولې نه جړېږم زمونږ بچو دا هنکاران ډیر دي ډېر نور سره خشته او بس بل غزل به مو ته ووایم چې سپینې خبرې مې عادت تی پیره مینه زه کومه عبادت تی پیره چې سوځولې قرآن دې هلکه زه پې ورځمه شهادت دې پیره چې سوځولې قرآن دې هلکه زه پې ورځمه شهادت دې پیره چې ایمانونه په پیسو خرڅوي ورک دې شي دغسې دولت دې پیره چې ایمانونه په پیسو خرڅوي ورک دې شي دغسې دولت دې پیره خپله حیا د مور او پلار پې ګرانئ په دغې خویندو مې غیرت دې پیره څنګه خالد به یې په مینه موړ شي د مور د خپو لاندې جنت دی پیره ډېره زیاته مننه کوم ستاسو چې موږ سره ستاسو ناستې وشو موږ له وخت راکړو په اخره کې زموږ ولس ته څه پیغام لري ولس ته به دا پیغام ورکړو چې ښه مینه وکړئ محبت وساتئ
هر چا سره مینه محبت وساتئ، نفرتونو نه انکار وکړئ. بس زما دا خواهش دی چې بس ټوله دنیا دی بس په خوشحالۍ باندې وخت تېروي، بس دا زما خواهش دی. ډېره زیاته مننه. قدرمنو خالد شاه مرداني چې تاسو موږ سره واورېدو، زلمی لیکوال دی. اوس اوسې دغه د شاعرۍ آغاز کړی، خو دغه فطرتي یو څیز دی. بیا څنګه چې زموږ مشران وایي چې زموږ پښتانه چې کوم دی هغه ټول شاعران په دې دي چې یاره غمونو او دردونو ځپلي خلک دي. دغه شاعري او دغه ټپې دغه زموږ په خاوره کې اغېږلې شوي دي د پخوانه نه، د وړوکوالي نه. نو ډېره زیاته مننه کوو چې موږ سره ناستې وکړو. تر بلې مرکې ماله راکړئ اجازت. آباد او ښاد او بریالي اوسئ.